تمه ده تر پایه یې وګورئ او د داسې جالبه مطالبو لپاره زما چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. یوه یتیمه او ښکلې ماشومه چې څه وخت مخکې یې پلار په یو چاودنه کې وفات شوی و، د خپل مور نه یې داسې پوښتنه وکړه: مور جانې، ولې مې پلار چاودنه کې مړ شو؟ او هغه نور چې ډېرې پیسې لري او پتلونو کې ګرځي، هغوی باندې څو ځله چاودنه وشوه خو هغوی باندې هیڅ هم ونه شول او روغ رمټ دي. مور یې ورته په خواره لهجه وویل: لورکۍ، هغوی چې مالداره او زموږ واکداران دي، هغوی خو مرمۍ ضد موټر لري او ستا پلار خو رکشه چلوله، نو ځکه ستا پلار مړ او دوی ژوندي دي. ماشومې ژر له لاسونو پلاستیکي ژیړ بنګړي راوویستل او مور ته یې وویل: ها، دا خرڅ کړه او لالا ته مې رکشه ضد مرمۍ کړه چې هغه راته مړ نه کړي. مور یې خپل ماشومه لور په غېږ کې ټینګه ونیوله او په مخ یې د اوښکو لارې جوړې شوې. درنو لیدونکو، خدای دې د پلار سیوری د هیچا د سر نه هم نه کموي.